د مسلمان لور دا او بیا د پښتون لور د کولاو مخ سرتور سر د پردي دکاندار مخې ته ناسته ده. د تاسو څنګه برداشت کوئ؟ په ټیک ټاک باندې د لږو غوندې لایک په چکر کې د لږو غوندې شهرت په چکر کې هغې خپل حیا او خپل عزت په داو باندې ولګاو. دا د چا بچی دی چې په دې پردو ودونو کې ګډېږي او خلک دې ویډیوګانې کوي؟ دا بچی هم داسې کولاو پرېښی دی، دا لور هم داسې کولاو پرېښې ده او د دین او اسلام چرړې مې پرې ورېبلې. د دوی اصلاح لازمي ده. لور پیدا کېدل جرم نه دی. د لور نه لور ته د بیبي فاطمې د حیا صادر په سرول کمال دی. دې ته د خولا سیدا خدیجة الکبرا زندگی بیانول، دا زندگی ورته ښودل کمال دی. ته به د محمد رسول الله سره په جنت کې داسې ملګری دا دواړه ګوتې ونیولې ښه وښایه، دې ته حیا وښایه، دې ته عفت وښایه. ته د دې د عزت د صادر څوکیدار یې، څوکیدار یې. دې له دومره ازادي مه ورکوه غافله پلاره چې غټ موبایل دې ورله په لاس کې ورکړی دی او هغه کولامه سرتور سر ټولې دنیا ته ګډېږي لګیا ده او د دین او اسلام د دین او اسلام د سبابۍ د بربادۍ سبب دی ستا دا لور. او زه په دې انتظار یم چې زه به بل جنید بغدادي پیدا کوم. دا علماء کرام وګورئ، الله درته څومره ښکلي علما درکړي دي. په دې چغو چغو ستړي شو، راولئ دا خپل بچي موږ سره کښېنوئ. چې د وخت جنید بغدادي مې درلته جوړ نه کړه، بیا وایه ستا ما سره مینه نشته دی. که ورته په سر مې پګړۍ کښېنښودله بیا ما ته وایه تا کې وفا نشته دی. که په دې منبر مې درله کښېننولو د قال الله قال رسول ویونکی مې دې جوړ نه کړه. مورې که ستا ادب یې نه کولو، بابا جانه که ستا احترام یې نه کولو، مورې که ستا د خپو د لاندې د جنت ونه لټولو، بابا جانه که ستا په رضا کې د الله رضا ونه لټوله، د تما ادب ونه ښودلو، د تما د ختم نبوت دفاع ونه ښودله، د تما د خور و لور د عزت د صادر دفاع ونه ښودله، نو بیا وایه مولوي صاحب ستا ما سره وفا نشته دی. بیا مې د مینې انتها وګوره، ځان که خفه زما جړا وګوره، زما په شان دې به دې څوک یادوي. نن په تلاش شو دا دنیا وګوره، نن هم موږ سره وګوره مولوي صاحب په 5000 تنخوا باندې ناست دی. ته خیرخواهي څه ته وایې؟ زمونږ د حفظ مدرس په 2000 روپۍ ناست دی چې د پېشمني په ټیم کې چې ټوله دنیا یا موبایلو کې بدنظرۍ کې مصروفه ده او یا د غفلت په خوب وده ده که نه، راپاڅېدلی دی په سجده باندې پروت دی، خپل الله ته جړاګانې کوي، قرآن ته ناست دی، موږ دپاره دعا د مغفرت غواړي. لوی شیخ الحدیث موږ سره په 10,000 روپۍ تنخوا باندې ناست دی. ته وفا څه ته وایې؟ چا عالم سره مینه وکړه، محمد رسول الله سرور کائنات وایي د ما سره مینه وکړه، چا ما سره مینه وکړه، د الله سره مینه وکړه، چا الله سره مینه وکړه، الله به په خپله ذمهوارۍ جنت ته داخل کړي. دا ماشوم اوس دلته ولاړو تقریر یې کوو، تاسو واورېدو؟ تاسو صرف تقریر واورېدو، تاسو ته دې ښکارېدو نه، ځکه دی د دې سټیج نه شاته و، دې مولي صاحبانو ته به پته وي دا خپې داسې رپېدې که نه، تاسو ته پته ده دله دا همت چا ورکړی دی؟ موږ ورله موبایل په لاس کې ورکړی، ما ورته ویلي دي چې ته غلا وکړه، ما ورته ویلي دي چې ټوله شپه په بدنظرۍ کې تېره کړه، ما ورته ویلي دي چې نشې تماشې شروع کړه. نه، ستا د بچي خیرخوا دی ما کتلی دي. پرونه بله ورځ یو مولانا صاحب خپله مدرسه کې دیوال ته ډډه والې وچړلې، ما مولانا صاحب ولې دومره غمجنې؟ یو شاګرد را سره یو طالب علم 20 سپارې یادې کړې وې او 20 سپارې بېغیر غلطۍ په یو ورځ باندې اورولې شوې. ښه نو ما دا خو د خوشحالۍ خبره ده، ته ولې دومره غمجنې؟ ما ته مولانا صاحب هغه له مور موبایل واخېستو، مدرسه یې پرېښودله او بدنظرۍ کې مبتلا شوی دی. بچی ستا دی جاري هغه د خیرخوا چاته
دوی سره مینه وکړئ الله به در سره مینه وکړي. د بله ورځ کور کې ملا شوم یو اواز مې تر غوږو شو وظیفه راوړئ خدای مو بخښه. یو ساعت پسې ویل وظیفه راوړئ خدای مو بخښه. چا ورله اواز ورنه کړو چې درې څلور چغې ووالې. یو ساعت پسې اواز وکړو وظیفه پخه. زړه کې مې درد پیدا شو چې نه د پخه ورته ووایي که نه دی به تر کومې ستا د دې دروازې مخې ته ولاړې. روژه راله شریک شئ د یو بل په دک درد کې. د کومو خلکو نه چې تاسو د انصاف امید لرئ. دا زمونږ ګاونډي ملک دی انډیا هندو دی غیر مذهبه دی. ورشه د مسلمانانو دپاره د روژې دپاره خصوصي ارز ارزان کړل چې دوی خپل عبادت کوي. دوی روجې نیسي دوی به پېشمنۍ کوي د چا به وس نه کېږي. هغوی ته ارزاني راوستله ښه. او ورشه د خپل دوکاندار د خپلو مشرانو د ریټونو لیست وګوره. که اوس یې در باندې بر شو دا سرمنده نه وباسي وخرڅوي د الله. دا د ظلم بازار او دا د ځنګل قانون. په لسو کسانو باندې مشر ولې نه یې؟ په لسو کسانو مشر ولې نه یې؟ ستا لاس پې دلته تړل شوي ښه او د رب په دربار کې به حاضرېږې. ثم الیه ترجعون. تر هغې پورې به ستا د جنت او جهنم فیصله نه کېږي چې تر څو دې د یو روپۍ د یو ټکې جواب نه دی ورکړی. ډډه به لګې که نه او پته باندې ولګې. هلته به ګور وایي داسې وایي یو بزرګ نه چا تپوس وکړو کومه لار اختیار کړم چې مانه زما الله خوشحاله شي. هغه ورته وایي کوشش کوه چې څوک الله ته ستا شکایت ونه کړي. چې په دې روژه کې په تهجدو کې راوچت شي که نه اتق دعوت المظلوم او خپل رب ته وژاړي چې الله زه د ده نه تنګ یم د نه زما پوښتنه وکړه. د دغې مظلوم د او د رب العالمین په منځ کې پرده نه یي ښه. څوک د خاورې رو پورته کې تخت ورکړي کله کله د تاجدار خاورې په سر شي د دې سټ نه به دې ونیسي او د ایرو په ډېران به دې ګزار کړي. بله ورځ یو سړي کډه وړله ما تا خو دلته ډېر ښکلی وخت تېر کړ ډېر زبردست بهترین انسان و تا خو دلته ډېر ښکلی وخت تېر کړ ډېره ښکلې زندګي دې تېره کړله ولې کډه وړې او روانې که نه سترګو کې اوښکې راغلي د هغه د دردونو ترجماني زه نشم کولی. ما ته مولانا صاحب د دې ګاونډي د شر نه تنګ یم یېرېږم نقصان راته ونه رسوي. میلمه به ورکره راغی ډیوه به یې مړه کړه ده به ورسره هسې لاس کته کوو د غربت انتها وکه نه میلمه به یې مړولو. کامیابه معاشره موږ ته انسانیت ښودلی دی. یو چیلي سر به په اوو کورونو به یې ګرځو دوی له ورکوي موږ کره شته دوی له ورکوي موږ کره شته دوی له ورکوي. واپس به هم هغې کور ته راغی د بل احساس و موږ ته انسانیت ښودلی دی. د جهاد په میدان کې تږي مړه شو یو بل ته د مرګ او زنکدن په حالت کې اوبه پیش کولې موږ ته انسانیت ښودلی دی. یو بیان نه واپس را روانم بیمار شوم لار کې مې طبیعت خراب شو دې ملګرو هسپتال له وړم ډاکټرانو راله علاج وکړو. یو ډاکټر صاحب راغی ما ته مولانا صاحب زړه مضبوط کړئ یو خبره درته کوم تاسو خو ټول عمر په مدرسو جوماتونو کې تېر کړ واوره یو کیس راغی یو ماشومه د 7 کالو بېهوشه وه موږ ورله علاج شروع کړه چې په هوش کې راغله موږ ورله ټېسټونه وکړل. مولانا صاحب تا ته پته ده ما ډاکټر صاحب زر راته وایه د 7 کالو ماشومه د هغې په عزت باندې حملې شوې دي. مولانا صاحب دا ظلم چا کړی تا ته پته ده ما وې ډاکټر صاحب چا کړی دی د 7 کالو د ماشومې عزت ته کم درنده کم ظالم لاس چولی دی. ما ته مولانا صاحب زړه مضبوط کا واوره
د وو کالو ماشومه پلار لګیا دی د وو کالو د ماشومې عزت ته لاس اچوي. دا د انډیا خبره نه ده، دا د امریکې او انګلینډ او د خیردینو خلکو خبره نه ده، دا زمونږ د معاشرې ترجماني ده، دا زمونږ د بازارونو بې حیایي ده، دا زمونږ د مسلمان غفلت دی چې د زوی واده دی او د ګانو بجانو پروګرام یې پکې جوړ کړی دی. موږ ته وایي مولانا صاحب ځان نه دی راته بزرګ جوړ کړی دی، واده په ډنګه ډونګه خوند کوي. زه ورته وایم الله خفه کېږي، ما د ځان نه بزرګ نه دی جوړ کړی، زه خو د خدای تعالی فقیر یم. محمد رسول الله خفه کېږي. دا د بې حیایي دلدل، دا د غفلت انتها به موږ د جهنم کندو ته وغورځوي. که ته الله خفه کړي هم به دا شپه تېره شي، او که ته یو دوه رکعته لمونځ وکړې چې الله په کومو الفاظو ستا شکریا ادا کړم چې په ما دې دومره رحم کړی چې ما ته دې بچی راکړه او هغه دومره شو چې د واده قابل شو که نه. الله ستا لاک لاک شکر دی، هم به دا شپه تېره شي. دې خلکو ته ویناګانې کوي، وایي زما د زوی واده دی او تاسو به راځئ. ښه زما بله ورځ یو ځای کې بیان وم، وایي داسې وینا مه کوه چې زما د زوی واده دی او تاسو به راځئ. داسې وایه ما باندې الله رحم وکړو، ما ته زوی راکړو. اوس زه خپل الله خفه کومه، د خپل رب خلاف بغاوت کومه، اعلانیه ګناه کومه او تاسو را سره پکې شریک شئ. راشئ زه خپل الله خفه کوم چې په شریکه باندې خپل الله خفه کړو. داسې ویناګانې کوه خلکو ته. بله ورځ کې مې ټیک ټاکره جینۍ مړه ده. اوس دا نور ټیک ټاکران په دې میډیا راځي او دا خبرې کوي، وایي د هغې چې کومې ویډیوګانې دي نو دا ویډیوګانې مه ګورئ، دا ناچګانې مه ګورئ، هغې ته به په قبر کې تکلیف وي او دی په خپله هم هغه شان منجېږي او ګډېږي لګیا دی. اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا. خلکو غل په مخه کړی، وی غل دی غل دی، وینې ځای وینې ځای، غل د خلکو په منځ کې وردن نه شو او غل هم چغې کړلې، وی غل دی غل دی. غل بې لوټې ته وایي تا کې دوه سوري دي. وایي زه به کوم او د هغې ویډیوګانې مه ګورئ، خدای ته وګورئ سم شئ. سوال درته کومه سم شئ، وارګئ د رب د قهر او عذاب نه. ان بطش ربک لشدید چې وینیولې که نه د الله په ذات مې د قسمې که څوک دې خلاص کړي. خذوها فغلوها ثم الجحیم صلوها ثم فی سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلکوها. چې کله رب حکم کوي چې وینیسئ که نه دی به چغې کړي ما باندې رحم وکړئ، ما باندې رحم وکړئ، ما باندې رحم وکړئ. فرشتې به ورته وایي تا باندې رحمان رحم ونه کړو، موږ در باندې څه رحم وکړو. لږ ټیم میلاو شي، راشئ کښېنئ د دې خپلو علماو سره، د قرآن نه دا دوړې وڅنډئ، دا راواخلئ. مولانا صاحب ما پوهې که زنګدن به څنګه وي، دا خو اچانک خبرې دي. ما پوهې که د قبر ژوند به څنګه وي، ما پوهې که روز محشر قرآن په کوم انداز بیانوي. اذا وقعت الواقعه یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. څومره شدت دی پکې، د ډرامې او د فلم ایکټینګ ته جاړي. کاش چې دا د قرآن دردونه محسوس کړي وی، کاش چې دا د محمد مصطفی دردونه محسوس کړي وی، جراګانې یې محسوس کړي وی، کاش چې دا د زنګدن تکلیف محسوس کړي وی. سوچ دې کړی وی چې سبا بله ورځ د ملک الموت ملاقات دې څه به کومه، د قبر زندګي نه څه به کومه. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. کومه مور چې بچي له پی ورکوي د دې ورځې هیبت به دومره خپل بچی به داسې وغورځوي لکه خلک چې ښځله غورځوي. وتضع كل ذات حمل حملها. ای زناور دی، انسان دی، په خېټه یې بچی دی، حمل دی، بېټې به هغه حمل ضایع شي، شدت به دومره وي. وترى الناس سکارا وما هم بسکارا. ای خلک به نشه یي، نشه به یې کړي څه نه
کنا ولکن عذاب اللہ الشدید رب دا عذاب شدت بدم رہی ان اخذہ علیم شدید پکڑ بسختی ولا یوثق وثاقہ احد اللہ جسم تڑل گئے اے مسلمانانو یاد سادے اللہ جسم تڑل گئے نصیبل سوک نشی ولا يعذب عذابہ احد اللہ سے جسم عذابو نہ دے نصیبل ساسر نشتر دے یوم نصیر الجبال وطر الارض بارزا اے غرون بوچت شی زمکہ بہم وارشی وحشرناهم دول برا چمکے گئی لقد احصاهم وعدهم عدا وکلهم آتی ہے یوم القیامت فردا یو برازی انسانان بچرکی یقول الانسان یومئذ این المفر چرت پڑشو چرت و تختو کنا اس دل ناست باندے یو سوچ بکنگ دول در رحمت بسادر کی راون گاڑو جنت تم داخل کر بگی نشو برداشت کولے معمول خلاف لگیا دے پناست باندی منز کئی حضرت ابو ہریرہ روایت کئی دیر پا تکلیف پر سجدی للاڑو دیر پا تکلیف پر روچت شاہ چی منز نفارق شو محمد رسول اللہ ورنزدی شو متپوس میں وکو یا رسول اللہ تاستا تکلیف دے اس طرح کو مبارکو کی اوہ کے راغ للے او ماتوی ابو ہریرہ درے ورزی وشوی سمی خوڑلی ندی دیر لوگی در اللہ سمی دے خیٹا کی درد کی گئی دا ولاڑ طاقت ملرم زکا پناس دباندی منسکو ما چی واوری دل اغا انسان جو غاڑی اسمان ندی دسترخان راشی ولی دوم رب تکلیف کی گزارا کئی ماتے تسلی را کولا تینی پوری را چوخ کرم ماتے ابو ہریرہ مخفقے گا سوک چیدہ اللہ دا خاطر لوگا برداشت کہ اللہ ورسر پہ حساب کتاب کی نرمی کئی سختی ورسر نہ کئی نسی دا گناہون و غفلت پا دل کی ڈک شوچی بالکل رانا ہیر شوچی حساب کتاب بموی بالکل رانا ہیر شو چی اللہ تبا پیشیم کم ورزی ہیر شو رانا چی اچانک وامی مرک الموت دے لاس نہونی سی کالا ہیر شو رانا چی مرک بسنگ گئی باقی دا پخبلو کورونو کے دا تعلیم حلقے والا گوئی دا خبلو بچو دا خبلو صحابو دردنا بیان کئی چلتا ترجمہ کی گئی درس قرآن کی گئی روجرہ روانا دا دینا کلی موقع اللہ پلاس راکڑا کنا دینا فائدہ اچھتا کئی ورشی پاکا درسلو کی کہنا دا زندگی مقصد و سمجھتا راشی کنا پتہ باولا کہ اللہ پکمو کارولو باندی خوشحالی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ابو لولو مجوسی پہ حملہ وکڑا تاس دا بدا واقعہ دی خبر علماء ہو بیان کری دا ساری پا منس کے پا خنجری ہوانو بیہوش شو منزبل صحابی پڑھاو کو تتے دویانے بورکولی پا دی زخمونو بار روتلی بس قریب الموت شو تاسو کا خیال کرنے کل سڑے داسی کی وزی کنا او داسی بیمار شی جسو کے پختنی لورزی ورطا جاڑی اور دوئی سنگا صحت دی سنگا دے ورطا بجڑا شی وڈیر پوکت سفر روانیم دعاگانے راتا کوا زبان شیخ سے بیمارو منگی تپوس للاڑو بھئی حضرت صحتم سنگا دے بجڑا شو مہتے مولانا سے دیر پوکت سفر باندے روانیم اے زمک قلم دی زورا وردے زوانان خوندی کرالے دے تک پالنگونا زمک لگ حال برختوائے تاکہ دلنا خلق سکو زلان کر خپل بچی تے ہوئے لوئی دلی وے دومرو کتابونے پشاکڑی دی او حمد رسیلہ پیدل روان دے تو پا گاڑی کے گرزے دا سنگ مینا دا آکستا بچو تا قرآن وی نو دا غد چت لغڑی مات دی چتم پہ نشتا دے فکر مرسر استاد بچو دے نو دا سنگ مینا دا مینا دیتا وی ماوی ڈول راجم شئی با اتفاق باندے 40 کسان 1,000 روپے راجم کئی دا دی مولی سے موٹر سیکل پی کی گی دے با مدرسی تزی اے دا داسی کاونڈی دے دا داسی محسن دے استاسو چی دا دا خبود علان دے دا اللہ نورانی پرشتی خبلی وزاری خورائی دا داسی معزز انسان دے چی
د پاره په هوا کې مارغان اے سمندر کې کبان د مغفرت دعاګانې غواړي که ستا په گاونډ کې دا طلبا علما دې ردي کنه په خپله مخوره په دوی مخوره په خپله مخوره په دوی مخوره الله به یو پله صدر کوي چې درې نه کړه ما ته مولانا صاحب ستا خبره دروغ ده چې یو په 200 در نه کړه مولانا صاحب ستا خبره دروغ ده اجر هم بغیر حساب بې حسابه به در کوي ولله خزائن السماوات والارض اے د ځمکې او د اسمانونو د خزانو مالک څوک دی خزانه په سخاوت سره زیاتیږي د کوی وبچو باسي بسیار شي اجود الناس بخاری کې دی محمد رسول الله اجود الناس دا تفضیل دی د علما پوهیږي داسې سخا چې په مخ د ځمکه په دې کائنات کې د هغه نه بل سخي نه و چې نه به وی ورسره خلکو نه به یې قرضولې خو د هغه ضرورت به یې پوره کوه نفسی نفسی ماحول دی نو د زندګۍ نه خوند ختم شوی دی انما المؤمنون اخوة تاسو رونه یې فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون رونو غوندې ژوند تېروئ بې د رحم فیصلې راځي المؤمنون کرجل واحد تاسو یو بدن یې که په سترګه تکلیف دی ټول بدن ناقلاره دی که په غاښ درد دی ټول بدن ناقلاره دی دا څنګه یو بدن یو منګه غریب د مجبورۍ نه خپل کور خرڅوي که نه دا پراپرټۍ والا وایي چانس دی وایي په لږو روپو یې دې والي د هغه کور د 10 لکو روپو یې دی په 15 لکه والي دا رورولي ده که دا رورولي موږ ناکام د بله ورځ ثوابۍ کې یو صیب را لګېدلی دی کومه بیان کو یو صاحب را لګېدلی 4 بچي ذبح کړل حلال یې کړل ای په مرۍ وله چاړه په دې غري حلال کړل په خپل یې ځانم ختم کړی دی داسې د لیونتوب سیلی دا پښتونوالی دی د لیونتوب سیلی را لوتې و ټولې والي دي یو سړی دی چې راته کوهي کې پټ شوی و چې هغه راووتو اوس خو دا نور لیوني شوي و دا لیوني هغه روغ ته ګوري وایي دا لیونی دی روخ دی لیونو دو چی دا لیونی دی کیسے کیسے دل نازک کو دکھایا تم نے خبر اس دن کی ہے کیا روز جزا بھول گئے چرکی اسڑے علالی بڑے لحسی رپی کی تیورانی سے اوپا مرائی ورلت چاڑک دی آقا عالم کفر من پوری خان دی وی که دین او اسلام داسې د حیوانیت درس ورکوي که نه زمونږ د خپل کفر صحیح دی ورشه نن د سیک حکیم نه خلک علاج کوي د سیک دکاندار نه په دې رمضان کې خلک سودا کوي مسلمانه تا نه یریږي وایي دا ګڼکپ دی وی قینچي کوي مې ته به کله سمېږي ته به کله هغه قرآن مطالعه کې ته به کله د محمد رسول الله هغه دین پېژنې کوم دین چې تا ته ښودلی دی کوم اسلام چې تا ته ښودلی دی ای خورې ته به د بیبي فاطمې هغه حیا کله پېژنې چې په پرتوک په کپړه یې دویمه کپړه تو کړې وه چا ورته وی دا ولې وایي چې زما د پرتوک په کپړه باندې د غیر نارینه نظر ونه لګي او MNA صاحب MPA صاحب عہدیدار صاحب تبا کل عقل و شعور زدکے دا خپلی عیاشی لگے کمی گئے تو ولی بشر شوئے چی دا حضرت عمر نہ پیجانے تو ولی بشر شوئے چی دا عمر بن عبدالعزیز نہ پیجانے بوڑھے ابئی ناستوا زده چا مخالفت نکوما زړه میں درد پیدا شي من به اوخ کې وچول کلس دکو بوډای ابای خپل ماشومان بچی را جمع کړي دي او جاړي لګیا ده حضرت عمر ورته وی ابای ولی جاړي دا ماشومان ولی جاړي وی دا وګي دي نهر دي دا عمر په گریوانی سما بلاسي زما دې تبوس کوما عمر ورته په جوړا شو وی ابای عمر ته څه پته ده چې تاسو ته تکلیف دی وی چې هغه زمون خبر نشي اخیستلی بیا مشری ولی کوي بیا ولی مشر شوی دی حضرت اسلم صحابی دی لاړو بوجۍ ډکه کړه د بیت المال
माते वेरा पशा का हजरत उमर बूझई पौगा कई लग्या दे मावे जबे वे समा रातो खुशश हुई पौरस द हशर बसमा बूझ वैसे समा बूझ वैसे अगुई सर फिक्र दे तसर बकल फिक्र पैदा शी तसर बदा फिक्र कल पैदा की बूझई पशा कड़ी द संगल ते वेवड़ा उगोरा बशुमानी एक तरफ दकीन वल ओरे बालको हजरत असलम रजी अल्लाह ताला ने वही माँ कतल वही और पसी पुके वखा और न बले दो वही पदी गिरा मुबारक की दुड़े कर दूना वही बे देगा के खोदो अगुई ते अर्स तैयार करल ए देगा तैयार शो अगुई ते रावा चवला पल्लू खोके प्यागा मशुमान लगिया दी डूडाई खुरी लगिया दी खा हजरत उमर लक्षात शो और तपत्ता माशू दे सरगो की उख की जारो कतारे चढ़ल हजरत असलम वही माकतल हजरत उमर जाड़ी मशुमानो तमाशे का वाले मावेल दे मशुमानो तमाशे के चाड़े वजह सदा उस खुद भी मारशु खुशहाल शु कना ताखोर ल सामानु नम रावडल तादत भी हाजत रवाई मुखड़ा तादत भी तकलीफ खत्म को कना हजरत उमर वही मां अल्लाह ते सवालो कुछ अल्लाह तर आगे पोरे मलकुल मौत मां पसे मरा लेगा जिददी मशुमानो प मुख में खंदा नहीं रावस्ती अपने लिए जीते हो औरों के लिए जीना सीख पुलों पे चलने वाले जरा कांटों पे चलना सीख हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ले सड़े रहे ढेर जरूरतमंद तबाजी सवाल करे पेशावर लगा सवाल कई परवाही नहीं बाजिदासी ची जरूरतमंद वी एदे ब मुर्शी खुबल तलास ननी सी शशु पंच की गरीब चिदे तवेना वो कम कवो न कम अक्सर मोबाइल रो बाशी कना ओरे गद तवेमा पिया वरले जमीर इजाजत वरने की बिया नंबर कट की नशी वेले चाहता ढेर मशरा अंदा सीधी नौजवानानो तासो तवेम खा मुआशी बहरान सर मखरी कर्जुनों के गिर शवी दी नशबे पतन है कि अल्लाह ते जाड़ी कना न दे क्रिकेटो फुटबॉलो यारानो दोस्तानो मोबाइल लटो लजवानी मोवर कवा लगद दे मशर सरम खेना लगद दे पदी दर्दुनम जान पोए का दसी अवई ज्वन मते रवा सड़े रागे नो प कागज बांधी लिखली उदासे कि जमा जरूरत है वेनाई नशव कवले कागज वर्को इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कागज वो न कतो और बस फौरन इखबल खादिम तो वेल वही दे जरूरियात पूरा का अगर अगर जरूरियात पूरा कर लगा सड़े खुशहाल शो लाड़ो वापस चिकला गो वापस लाड़ो नदी खादिम दे न तपूसो को वही हजरत कागज दिवो न कतो न तसन पोया शो जिदे जरूरतमंद है अल्लाह दियो की दा खबर जमन समझ तराशी अगवर तवेल कोई माँ कागज वो न कतो माँ दा चेहरा वो कतला चेदे द पदे चेहरा बांधी सुमरा खफगान फरोते अल्लाह दे मंगो तासुदा अमल को तौफीक नसीब की टाइम खत्म शो अल्लाह दे तासुदा नास्ता बखबल दरबार के कबूल व मंजूर हो कर सही रोजा रवाना दे बल पदुक दर्द की शरीक शई मौजत वैदा से कदम चे अल्लाह खपकीगे मोहम्मद रसूलुल्लाह खपकीगे अल्लाह दर लखुल मदरसा दर कड़ेदा राजमा शई लगवंती सिमट बगवाड़ी लगवंती सिख बगवाड़ी तो शरीका राजमा शहीदा आबाद कई इंशाअल्लाह ज़मा दे ज़ेदा नास्त खबर याद साथे तासु खुशहाल है न खपे हो कई बाकायदा कम बचे द मदरसे पर माहौल के दे और कम बचे द मदरसे द माहौल न बार दे मंगोर लगट मोबाइल प्लास की वर कड़े दे ज़मा दे ज़ेदा नास्त खबर याद साथे द ज़ुर्द दर्द ने दरता है मदरसे वाला बचे बस्ता सुता बिदारी इंशाअल्लाह रावलु बद्वी सरबके नौ कने इंशाअल्लाह फजूर व इला सुजत के रावलु बद्वी सबके नौ कने इंशाअल्लाह खपलो बचो न उलमा जोड़ो कने इंशाअल्लाह अल्लाह दिस्ता सुदा नास्त बखबल दरबार की कबूल व मंजूर की जज़ाकुमुल्लाह।